د طالبانو خلاف د پاکستان نوې پریکړه دا چې پاکستان د طالبانو په اړه تازه څه تصمیم نیولی په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. د طالبانو خلاف پاکستان نوې پریکړه کړې ده چې له مخې به یو تعداد طالب مشران زندانونو ته اچول کیږي او یو تعداد نور به وژل کیږي. دا پریکړه د هغه استخباراتي تړون برخه ده چې محمد اشرف غني او عمران خان سره کړی وو او دواړه لوري د یو او بل دښمنان په نښه کولو او د هغوی د استخباراتي معلوماتو د شریکولو ژمنه کړې وه. تیر کال په نومبر میاشت کې چې کله پاکستانی استخباراتو له اشرف غني سره امنیتي تړون لاسلیک کړ، د هغه تړون په پایله کې به پاکستانی استخباراتو په خپله خاوره کې د طالبانو پټ معلومات افغان حکومت ته سپارل او په بدل کې به افغان حکومت په افغانستان کې دننه د پاکستان مخالف جنګیالي یعنی مجاهدین پاکستانی چارواکو ته ورسپارل او بیا به هم د هغوی په تړاو معلومات ورکول. د استخباراتي تړون وروسته د افغانستان په ځینو برخو کې پر بلوچ کډوالو ځینو بریدونه هم وشول چې داسې انګېرنه وه چې د ګواکې دا بریدونه د پاکستان په غوښتنه وسلوالو طالبانو پر بلوڅو کړي دي. په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د ملي امنیت او د پاکستان د سرګر ادارې ISI د ګډو همکاریو تړون لاسلیک شو. دا هغه تړون چې د افغانستان د ملي امنیت او د پاکستان د سرګر ادارې ISI ترمنځ یې ګډه همکاري د اطلاعاتو د شریکېدو د تربوي زده کړو او نورې ګڼې چارې پکې ممکنه کولې. هغه وخت د دې تړون په وړاندې د افغانستان د ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل سخت مخالفت وښود او په پای کې همدا مخالفت د هغه د دندې څخه په لرې کېدو تمام شو. نبیل په ښکاره د دې تړون مخالف او په هیڅ وجه یې نه غوښتل په داسې یو تړون لاسلیک وکړي چې به یې ټول افغان ملت ته مخ تور وي. دا تړون وروسته د امنیت د شورا په استازیتوب د حنیف اتمر له لوري لاسلیک شو. اوس د وروستي تړون نه راهیسته د افغانستان د حکومت له پرله پسې غوښتنو سره سره پاکستان د طالبانو په تړاو استخباراتي معلومات افغان حکومت ته ونه سپارل او نه هم په پاکستان کې د طالبانو خلاف د پام وړ کومه کاروایي وشوه. البته دوه لوړپوړي طالب قومندانان په کوټه کې ونیول شول چې وروسته بیرته خوشي شول. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي، که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.